بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر ورځ موږ تاسو د مایکروسافت پاورپوینټ پروګرام ډیفینیشن کړو او د پاورپوینټ پروګرام مربوط مکمل وضاحت مو کړو چې دا څه ډول پروګرام د کوم کارونه په دغه پروګرام کې تر سره کولای شو. نن راځو د مایکروسافت پاورپوینټ پروګرام د اوپن کولو په طریقې باندې خبرې کوو چې څه ډول کولای شو دغه پروګرام ځان ته اوپن کو، خلاص کو ځان ته. اوله طریقه خدای د تاسو برای شي دلته سرچ ته دلته ورته سمپل ولیکي پاورپوینټ او دلته پاورپوینټ تاسو راځي کلیک پیو کې پاورپوینټ به تاسو ته خلاص کی. یعنی دا یو طریقه ده. همدا ډول دومره طریقه دا د ګوري دلته راځم سٹارټ ته او د سٹارټ څخه وروسته دلته په سٹارټ مینو کې ما دا ځان سره تیار پین کړی دی. دلته په کلیک کوم او د دې هم اوپن کولای شو. د دومره طریقه ده. دریمه طریقه دا ده چې تاسو راشي د سٹارټ ته او د سٹارټ څخه وروسته تاسو ورته دا پاورپوینټ پین کړی دی، رائټ کلیک پیو کې او له دې ځای ټاسک بار ته پین کړئ. صحیح دی؟ د دې ځای ټاسک بار ته پین کې ګوري ان پین فرانټ ټاسک بار له مخکې نه ما تیار په ټاسک بار کې پین کړی دی، ځکه اوس دلته ان پین وایي. ګوري دلته ما سره تیار پین دی. چې کله مو پین کړه له دې ځای کلیک وکړئ نو تاسو کولی شئ چې ډېر ساده او سمپل د ټاسک بار نه ځان ته اوپن کړئ. نو دا هم د پاورپوینټ پروګرام د اوپن کولو طریقې وي. موږ سره د رن کمانډ نه هم کولی شو، همدا ډول شارټکټ کی هم ورته جوړولی شو. مختلفې طریقې لري، خو دا سمپل او ساده طریقې دي چې موږ تاسو کولی شو په دغه ډول باندې پاورپوینټ پروګرام ځان ته خلاص کو. کله موږ ګورو چې پاورپوینټ پروګرام ځان ته خلاص کړه، لکه څرنګه چې موږ تاسو ورډ انټرفیس باندې خبرې کړې او ورډ پروګرام هم ځان ته خلاصو، دا هم کټ مټ ماغې ته ورته ده. بلینک ډاکومنټ اخلي یا بلینک پریزنټیشن اخلي، په دې باندې کلیک وکړه، ګوري بلینک پریزنټیشن موږ ته راکوي. زه راځم دا کلوز کوم. که چېرته بلینک پریزنټیشن ستاسو په کار نه وي زه دوباره دا اوپن کوم او له دې څخه وروسته دا هغه ټمپلیټس دي چې ما په دې وروستیو کې استفاده کړی ده. تیار ریډیمیډ څخه جوړ شوي ټمپلیټونه دي. که دا هم خوښ نه و دغه ټمپلیټس په خپل پریزنټیشن کې نه استعمالوي نو مور ټمپلیټس ته راشئ. تاسې کله چې مور ټمپلیټس ته راغلی دلته ډېر زیات نور ټمپلیټس دي. هر یو چې ستاسو خوښ او تاسو کولی شئ چې هماغه ورته انتخاب کړئ. فرض کړه دا یو ټمپلیټ زما خوښ شو، دا ورته انتخابوم او له هغې نه وروسته ورته کریټ کوم. خو دلته انټرنیټ زموږ سره سرچ دی ځکه دا ټول آنلاین ټمپلیټونه دي. ګوره ما سره اوس دلته وای فای سره زه وصل یم، زه انټرنیټ لرم، زه ورته وایم دا ماته کریټ کړه. چې کله کریټ ووایم ډاونلوډ یور ټمپلیټ، موږ به ورته لږ صبر وکړو تر څو دغه ټمپلیټ چې کوم یو موږ ورته انتخاب کړو دا موږ ته ډاونلوډ شي. ګورې دغه ټمپلیټ موږ ته ډاونلوډ شو. اوس کولی شو چې موږ تاسې په دې کې لیکل وکړو او خپل پریزنټیشن ته ادامه ورکړو او جوړ کړو. زه بیا راځم دا کلوز کوم او دوباره پاورپوینټ پروګرام خلاصوم. نو ستاسو خوښه چې بلینک پریزنټیشن اخلي او که دغه ټمپلیټونو څخه ځان ته یو انتخابوئ. که دا ټمپلیټونه ستاسو خوښ نه شو مور ټمپلیټس ته راشئ، انټرنیټ سره به وصل هستئ، انټرنیټ پکې سرچ دی، له هغې څخه وروسته ګورئ تاسو ته ډېر زیات ټمپلیټونه راځي. په دې کې یو خوښ کې که چېرته دغه ټمپلیټس هم ستاسو خوښ نه شو نو دلته تاسو سرچ هم کولی شئ چې څه ډول ټمپلیټ غواړئ، یا دلته پریزنټیشن باندې کلیک وکړئ. ګورئ تاسو ته مختلف ټمپلیټسونه د پریزنټیشن مربوط درکوي. همدا ډول ته کولی شئ چې راشئ او ورته ووایئ چې نه ما ته تیمز راکړه. دلته کلیک وکړه مختلف تیمز درکوي، هغه هم ځان ته کولی شئ چې کریټ کړئ او ډاونلوډ یې کړئ. زه بیرته بیک راځم او ورته وایم نه یاره ایجوکیشن مربوط ما ته څه ټمپلیټس راکړه. ګورئ د ایجوکیشن مربوط دغه ټمپلیټونه یې ما ته راکړل. هر یو چې ستا خوښه فقط سمپل کلیک پې وکړه، چې کله دې پې کلیک وکړه کریټ ووهه. چې کریټ دې ووهلو صبر به ورته وکړي تر څو دلته ګورئ ډاونلوډینګ یور ټمپلیټ چې تاسو دا ټمپلیټ څنګه شي ډاونلوډ شي. ګورئ دا یو بل ډول ټمپلیټ دی چې ما ځان ته ډاونلوډ کړي د انټرنیټ څخه. نو زه یې بیرته کلوز کوم او بیا راځم پاورپوینټ پروګرام اوپن کوم او له دې څخه وروسته بله خبره د ټمپلیټ څخه وروسته زموږ سره ریسنټ دی. ګوري په ریسنټ کې چې دی هغه پریزنټیشنونه چې موږ تاسو په دې وروستیو کې ترې استفاده کړی اوسیږي هغه موږ تاسو ته شو کوي. او همدا ډول دا د هوم پورې مربوط شو. که کله هم زه نیو ته راځم او له دې څخه وروسته بلینک پریزنټیشن له ډېر ځای اخیستلی شو نو زه بیرته فایل ته راځم او دا کلوز کوم او بیا هم راځم دلته څنګه نیو ته. نو له دې ځای هم موږ تاسو کولی شو بلینک پریزنټیشن ځان ته واخلو. نو دا چې کله هم موږ تاسو راځو پاورپوینټ پروګرام ځان ته اوپن کوو دا موږ سره د ټمپلیټس او همدا ډول ریسنټ پریزنټیشنونه ښیي.
او بلینک پریزنټیشن موږ تاسو اخیستلی شو. بل خبره هم دلته موږ سره اوپن ده چې کله په اوپن باندې کلیک کوم زما په کمپیوټر کې هر ځای کې چې موږ کوم پریزنټیشن په کار وي فرض کړه زما ډیفینیشن دغه پریزنټیشن په کار ده یا پاور پوینټ پریزنټیشن ما تیار مخکې نه جوړ کړی دا زما په کار ده زه پرې کلیک کوم هم دا پریزنټیشن ما ته اوپن کوي. ګوري دا یو تمنایل ده چې ما پاور پوینټ کې جوړ کړی ده بیرته کلوز کوم او بیا هم راځم پاور پوینټ ته او لدی وروسته اوپن ته راځم او بیا ورته وایم پاور پوینټ سټایل پریزنټیشن یعنی مختلف پریزنټیشنونه چې ما دلته ځان ته جوړ کړي دي هغه کولی شم چې زه ځان ته څنګه کوم اوپنې کوم ځان ته. نو دا هم موږ سره د نیو او اوپن پریزنټیشن خبرې وي. ښه زه راځم بلینک د پریزنټیشن اخلم. کله مې چې بلینک پریزنټیشن واخیسته زه کولی شم چې له دې ځایه خپل کار شروع کړم او پریزنټیشن ځان ته جوړ کړم. فرض کړه زه ورته وایم چې واټ از سافټویر دا زما ټایټل ده همدا ډول دی باندې کلیک کوم دا ډیلیټوم دا زما ټایټل شو واټ از سافټویر. له دې څخه وروسته زه راځم ورته نیو سلایډ اخلم او ورته دا یو سلایډ اخلم درته ورته وایم چې واټ از فرض کړه هارډویر ان سافټویر هارډویر او سافټویر څه دی فرض کړه راځم ورته اوس یو دو پاراګراف هم ورته لیکم او انټر کوم لکه دا ما سره اوس یو پریزنټیشن شو کولی شو چې نور کارونه هم وکړو فقط سمپل دغسې یو پریزنټیشن ما برابر کړ. کله مې چې دا کار وکړ ګوري د دغه مایکروسافټ پاور پوینټ او مایکروسافټ ورډ انټرفیس ټول همغه یوه خبره ده. دلته ټایټل بار کې پریزنټیشن نیم لیکل کیږي دا کویک اکسس ټول بار ده په ورډ کې مو دا ټیبونه دي او د ټیبونو څخه وروسته موږ تاسو سره مختلف ګروپس دي دا ریبنز ده او هر ریبن کې ګروپ دی او ګروپ کې کمانډونه وي او دا هم موږ تاسو سره سټیټس بار ده او دغه یو پیج ته چې د پورټ پروګرام کې چې د موږ تاسو ورته ډاکومنٹ ویلې په ایکسل پروګرام کې چې د ورک بوک ورته ویل کیږي په پاور پوینټ کې چې د سلایډ ورته ویل کیږي صفحه ته او په اکسس کې په ایکسل کې ورک بوک ورته ویل کیږي او په اکسس کې چې د ډیټابیس ورته ویل کیږي. اوس دغه موږ سره سلایډ ده. کله هم چې ما دغه پاور پوینټ پروګرام ځان ته اوپن کړ او یو پریزنټیشن مې جوړ کړ له دې څخه وروسته راځو فایل باندې خپل کار شروع کوو. نیو اوپن خو موږ مخکې ویلې له دې څخه وروسته راځو انفو ته. په انفو کې موږ تاسو څه کارونه کولی شو چې کله کلیک وکړم انفو هغه ورډ پروګرام کې چې کوم درسونه موږ ویلي انفو ټول هماغه خبرې دي. موږ سره ډاکومنټ پراپرټیز ته یعنی موږ ته دا وایي چې تاسو دغه کوم پریزنټیشن چې جوړ کړی دی د دې سایز څومره دی څو سلایډ دي همدا ډول څه ټایټل مایټل ورته ورکړئ څه ټیکس ورته ورکړئ او دا چا لیکلی ممتاز لیکلی لکه ټول مکمل ډاکومنټ پراپرټیز معلومات دلته دي او کوم چې اضافي کوم معلومات چې اضافه کول غواړي هغه هم تاسو کولی شئ سمپل دلته اضافه کړئ. نو دا همغه د ورډ خبرې دي چې دې ته ډاکومنټ پراپرټیز ویل کیږي. دغه پاور پوینټ سلایډونه یا دغه پاور پوینټ پریزنټیشن چې کوم 2-3 سلایډ جوړ کړي د هغې پراپرټیز ټول دلته موږ ته راځي. لکه څرنګه چې په ورډ پروګرام کې موږ تاسو کولی شو یو ډاکومنټ ته پروټیکټ کو هغه ته پاسورډ ورکو همدا ډول موږ تاسو کولی شو پاور پوینټ کې هم یو پریزنټیشن ته پاسورډ ورکو. همدغه فایل انفو ته راځو او له دې څخه وروسته پروټیکټ پریزنټیشن ته راځو. ګورئ دې کې موږ سره څو خبرې دي همغه کومې خبرې چې موږ تاسو په پروګرام کې کلو ټولو خبرې هم دلته همغه خبرې کټ مټ دلته هم دي. always open read only ځکه کله دا چک ورته آن کړم او له دې څخه وروسته راځم دا پریزنټیشن ځان سره سیف کوم او فرض کا دا به ځان سره موږ سیف کو په ډیسکټاپ کې به سیف کوم واټ سافټویر په نوم دی سیف دا اوس موږ سره سیف شو کنه. زه دا اوس څنګه کوم کلوز کوم فایل ته راځم او دا له دې ځایه کلوز کوم او بیا زه فایل ته راځم او بیا نیو ته راځم نه اوپن ته راځم او د اوپن څخه وروسته د واټ سافټویر په نوم باندې دغه کم پریزنټیشن چې اوس ما ځان سره سیف کړی په ډیسکټاپ کې ورته دا راته اوپن کړه چې کله کلیک کوم اوس په دې باندې زه لیکل کوم لیکل نه کېږي. ګوري لیکل پکې نه کېږي ځکه دا ما ریډ آنلی کړی دی. دلته ما ته وایي چې ریډ آنلی دا چې دی لکه لیکوال وایي ریډ آنلی کړی دی ته لیدلی شي ولې ایډیټ پکې نه شي کولی. نه زه خو غواړم په ایډیټ وکړم ایډیټ اني وایي ورته ووایي اوس کولی شم چې پکې ایډیټ وکړم صحیح ده. نو بیا هم زه فایل ته راځم او د فایل څخه وروسته انفو ته راځم. نو دا موږ سره د پروټیکټ دا موږ سره د always open read only موډ بیرته آف کوم
چې کله مې اف کو اوس کولای شم چې ځان ته اوپن کوم او ماته به اوپن کیږي زه ګوره سیف کوم او له دې څخه وروسته راځم کلوز کوم بیا فایل ته راځم بیا اوپن ته راځم ورته وایم همدا راته بیا اوپن که اوس ګورې ما ته هغه میسیج نه راکوي دا ریډ آنلی نه دی ځکه هغه ماته نه ختم که خو زه وایم یاره د ریډ آنلی موډ څه کوي زه دې ته مکمل پاسورډ ورکوم خو راشي فایل انفو ته او بیا راشي انکریپټ ویت پاسورډ او دلته فرض که ورته ای پاسورډ ورکه او اوکې که او بیا کنفرم که پاسورډ دی او بیا اوکې که صحیح ده اوس زه دا فرض که کلوز کوم مکمل یې کلوز کوم سیف کوم اوس ورچ سافټویر په نوم باندې دا خو ما ځان سره د پریزنټیشن سیو کړی دی که نه ډبل کلیک چې پې وکړم دا ماته نه اوپن کوي ما نه پاسورډ غواړي زه چې ای پاسورډ ورته ووایم انټر یې کړم ګورې اوس یې راته اوپن که لکه څرنګه چې د ورډ ډاکومنټ ته موږ پاسورډ ورکولی شو همدا ډول ګورې دې ته هم موږ پاسورډ ورکړه یعنې پاور پوینټ پریزنټیشن ته هم موږ پاسورډ ورکړه بیا هم راځم فایل ته او بیا فایل انفو ته راځم بل کار چې موږ تاسې کول ریسټریکټ اکسس او اډ ډیجیټل سیګنیچر او مارک از فاینل دا ټول هماغه د ورډ خبرې دي خو دا پاسورډ چې ما ورکړی بیرته یې څنګه ختمولی شو بیرته انکریپټ ویت پاسورډ ته راځم او دا پاسورډ چې ما ورکړی دا دواړه لرې کوم چې کله مې لرې که اوکې کوم صحیح ده اوس ګورې زه دا کلوز کوم او سیف کوم د دې وروسته زه بیا فایل ته راځم او بیا اوپن ته راځم او ورچ سافټویر ورته یم اوپن که راسنې راته اوپن کوي پاسورډ رانه نه غواړي نو په دغه شکل باندې موږ تاسې کولی شو چې فایل انفو ته راشو او له دې ځای څخه یا ریډ آنلی کو یا هم ورته پاسورډ ورکو او پراپرټیز کې هم تغییرات راوستلی شو لکه فایل سایز ما سره 3.9 GB دی څه معلوماتونه ما ته راکوي څه 2 سلایډونه دي هیلن فایلز پکې نشته دی ټایټل یې ورچ سافټویر دی څه ټیګز ورته ورکوي کولی شي دا ټیګزونه ورته ورکوي کوم کمپني نه ورته ورکوي کولی شي هغه هم ورته اضافه کوي for open file location دا لوکیشن د فایل کوم ځای کې دی موږ ته وایي چې دا فایل لوکیشن چې دی تاسو سره په ډیسکټاپ کې دی ګوري ډیسکټاپ کې دی ما سره زه بیرته کلوز کوم نو دا هم موږ سره وو د پروټیکټ پریزنټیشن پورې مربوط څو خبرې